د عصري علومو مخالف موږ نه یو، مخالف نه بلکې موافق یو، بلکې محتاج یو. موږ هم هغه څه چې له عصري علومو ترلاسه کېږي هغه زموږ زندګي هم تعلق تر پورې لري. موټران جوړ شوي دي، زه هم کې سپرېږم، ته هم کې سپرېږي. تلیفون جوړ د زه هم مستعملوم، تاسې هم مستعملوم. طیارې چلېږي، زما هم ضرورت ورته شته، ستاسې هم شته. ملک یو نظام برپا کېږي، زما هم ضرورت شته، ستاسې هم شته. ډاکټر ته زم تر ضرورت لرم، تاسې هم لرئ. مخالف نه یو، بلکې هغه فرض کفایي دي. زموږ کتابونه وایي چې دغه علمونه فرض دي، ضرور به وي. ضرور به په ټولنه کې ډاکټر وي، ضرور به په ټولنه کې انجینر وي، ضرور به په ټولنه کې ساینس پوه وي، ضرور به په ټولنه کې تخنیک پوه وي. دا به وي، حتما به وي، که نه و ټولنه مسؤله ده، ګناهګاره ده. لیکن پر خپل انداز باندې ستا د اسلامي ټولنې انجینر به داسې وي چې هغه په اسلام مکمل خبر وي، وروسته بیا په مسلمانانو کې دی انجینر. ستا د اسلامي ټولنې ډاکټر به داسې وي چې هغه په اسلام مکمل خبر وي، وروسته بیا ډاکټر وي. ستا د اسلامي ټولنې ساینس پوه به داسې وي چې هغه په اسلام مکمل خبر وي. او داسې په دغو نومانو خلک یادېږي، له اسلام خبر نه وي، دا ضرر راوړي. دا بیا د اسلام په خلاف تبلیغات کوي.